درنو لیدونکو السلام علیکم. مولا عبدالسلام ضعیف وایي لومړی حساب به له پاکستان سره کوو. عبدالسلام ضعیف زیاتوي هر وخت چې زموږ نوی نظام جوړ او منسجم شي لومړی به د پاکستان سره حساب کوو. هغه وایي زموږ په داخلي کسانو سره ده، بهرني دښمنانو سره د 40 کلونو د جګړو حساب پاتې دی او هغه حساب به سر ته رسوو. بلخوا په افغانستان کې اکثریت سفارتونه تړل شوي دي. په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو 40 سفارتونه او ډیپلوماټیکي استازولۍ دي چې د تیر حکومت د سقوط له امله یې ډیری دغه سفارتونو خپله دروازې تړلې دي. شنونکو ویلي دي ډیری سفارتونه د امنیتي اندېښنو او په افغانستان کې د پوځي نشتون له کبله خپل سفارتونه تړلي دي او ډیپلوماتان یې اوس مهال له افغانستان څخه له خپلو پوځیانو سره ویستلي دي. یاد دې وي چې افغانستان بیا په بهرنیو هیوادونو کې یوه بیا سفارتونه او جنرال کنسلګرۍ لري. بلخوا ډونالډ ټرمپ له طالبانو نه دي امریکایي تجهیزات بیرته واخیستل شي وروسته له هغه چې امریکا په بشپړ ډول له افغانستان څخه ووتله. اوس د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له طالبانو نه باید امریکایي تجهیزات او وسلې هم واخیستل شي. نوموړی چې د جو بایډن د سیاستونو سره سخت مخالف دی ټینګار کوي چې د دوی خپله وسله باید د دوی په ضد ونه کارول شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت درلود. الله پامان.